سورة حج د قرآن کریم په نصف اخیر کې دا 4 نمبر سورت ته مریم یو هغه مخکې تیر شو سورت طه ورپسې وو سورت انبیاء ورپسې وو دا 4 شو همدغه شان په نصف اول کې فاتحه یو بقره 2 آل عمران 3 4 سورت او التا سورت نساء خذ والا سورت وي التم تاسو وګورئ چې کله هغه 4 سورت شروع کېده نو الله شروع کړه یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده او چې کله په نصف ثانی کې 4 سورت شروع کړي نو به و یا ایها الناس اتقوا ربکم حالت استا ابتدا و خودلا الذي خلقکم دلته استا انتها خي ان زلزله الساعه شيء عظيم ان زلزله الساعه شيء عظيم اوله دی هغه واخره دی دا بیا ما سره مخامخ کیږي دعوه د صورت اثبات توحید دی فلس دلائل عقلیه سره او بل اهم مسله پکې اثبات ته د باس بعد الموت مرګ نه رستا دا راځل کېدل شته دی او د الله سره مخامخ کیږي دویم پدې کې رد په شرک فعلی باندې نور صورتونه کې مخکې رد شرک اعتقادي وشو په دې صورت کې رد شرک فعلی کوي د دې وجنا شروع کې په تقوا باندې ځان بچو ساتي او ورپسې ذکر د رب کو ځان وساتي د شرک فعلی نه رب ته د مخکې صورت سره مخکې صورت کې بیان وشو او عجز د انبیاء علیهم السلام دا غوي بیان وشو اوس ذکر کوي چې پاغه چاچی خپل حاجتونه د غیر الله نه غواړي نو تاسو به څنګه دغه پیغمبرانو ځان امتیان غني به خپل حاجتونه د غیر الله نه غواړي لکه څنګه چې هغه خپل حاجتونه د الله نه غوښتي دغه چې تاسو خپل حاجتونه د الله نه غواړي خلاصہ سورۃ سلور باب ده اول باب دا اول د سورۃ نه 15 نمبر آیات پورې پدې کې دواړه داوی ثابتې چې یو د باس بعد الموت او دویم رد شرک او به تخفیف اخروی بیانې به وزجرونه دي هغه پسې و عقلی دلیلونه دي به ورپسې تخفیف اخروی دي به تفصیلا بشارت مومنانو ته بسم الله الرحمن الرحیم خاص پنوم د الله باندې چې ډیر زیات مهربان دی همیشه مهربان دی شروع کوو یا ایها الناس اے خلقو اتقوا ربکم یراو کید خپل ربنا ان زلزله الساعه شیء عظیم یقینا زلزله د قیامت او یقینا جړق د قیامت شیء عظیم دا یو شی ډیر لوی دا یو سیز دی حیرانون کې ټول دنیا به حیرانه کی مطلب دا آیات دا دی لکه مخکې ویل اقترب للناس حسابهم ځان مغافل کوي حساب را روان دی دلته ورته اعمالو کوي توجه کوي اخرت ته قیامت را روان دی ستاسو د الله سره پیشي کیږي الله بدن د خپل کړو تپوس کوي ما درته دا حکم درلګل او تا دا غسرت سره او دا حالت مې راوي ان زلزله الساعه شیء عظیم زلزلہ او جړل قیامت دا ډېر لوی سیز دی وی به ټول حیران کی یوم ترونها هغه ورځ چې وګورئ تاسو دغه جړق او دغه زلزلہ او دغه قیامت تذهل كل مرضعه غافل بشي هر تیا ور کون کی خزا عما د هغه بچینا ارزعت چې پي ور کوي مرضعون او مرضعاتون کما عتاشی کبیدون التاشی
دواړه صفاتونه دي د خزي ته ور کول مرجعون مرجعاتون مع تابدون التا دا دواړه صفت ته د خزي خو دواړه خپل منځ کې فرق دی مرجعون ته ور کون کې خزي توای کفل حالي بچی تی تا چول یو کنا او مرجعاتون هغه خزي توای چې فل حالي بچی تی تا چولې او دا چې تازه تی تا چولې دا وخت ډېر شفقت وي ټول اکثر ځوانان نه علاوه ټول شادي شوده خلک دي زنانه چې کله بچی تی تا واچي ځینې وخت کې مدغه کې سره راټین کې د سی وي خوځي دا غد من اظهار چاغه کوي سینې پر اخلاص شي نو بس مینه په غالب شي نو د سیغه کې ونیسي وی خوځي دا غ اظهار د مینې دی دی وخت کې هغه مړه کمړه دا بچي د غیګ نه لري کوي تر سوچي هغه بچي خپل ضرورت پوره کړی نه تر سوچي د دې مینه ماته شي نه لیکن کله چې دا حالت وګوري نو تی ته پروت بچي به گزار یوم تزحل کل مرجعاتین هغه ورځ چې غافل بشي هر ته ور کون کې مور هر ته ور کون کې خزا عما داغه بچینا ارزعت چې پي ور کوي وترى الناس وتزع كل ذات حمل حملها او گزار بکی هر حمل والا سیز کاغه د انسانانو نوي کده ګډو د چيلې ونوي او کده میخو د غواګانو نوي او که زنګلي زناور وي او که پښوغان وي او که سپي وي سچي وي خو چې حمل په خېټه ده هغه به ولړه کې گزار وکړي وترى الناس سکارا او ویني به خلق نشا بیهوشه وما هم بسکارا او دا به بیهوشه د دې وجرنې چې دې بن شاور شیز پړلې ولکن عذاب الله شدید لیکن د عذاب الله ډېر سخت دی هغه به خلق حیران کړي هغه به خلق بیهوشه کړي اوس دغه زلزلہ سات څه مراد دی سو کوئی د دینه مراد هغه شپېلې ده د قیامت ته قائمې دو خو زیاتره تفاسیر دي ته تللی دي چې میدان حشر کې به الله رب العزت اعلان کوي آدم علیه السلام ته چې اے آدم د دې ټول انسانانو نه د جهنم د پاره خپل حصہ بیلک آدم علیہ السلام با الله ته وی الله د څومره نه څومره جهنم د پاره بیل کما الله رب عزت ورته وی د هزرونه نه سوا نه نبی کسان د جهنم د پاره بیل کا څو پاتې شو یو د هر زرونه نه سوا نه نبی کسان دا د جهنم د پاره بیل کا دا واز چې خلق واوري په دې جهنم دغه کې میدان حشر کې به یو چغه شروع شي نو دغه حالت کې الله فرمایي ترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید سره ځان سره سوچ وکي چې په زرو کې نه سوا نه نبی جهنم ته روان دي په قسمتونو باغ خل یو کس هغه جنت ته ځي دلته موږ بیغم ناستو زه خو الله حاضر دی په ځانم تعجب کوم خو هغه خلق چې د بدعات او د رسوماتو نه ډکه خبري خلق وتا کوي او د خلکو په ذهنونو کې بدعات ور پېچکاری کوي زه دا خلق به دې ورځ باندې سکه چې د نبی طریقې پرېګلا او وایا چې په عبادتو کې به د نبی منو او په ترکي زمون خپل خو خدا ودا الله بندا ستا خوخه ته تا نه پریدي ستا خوخه سره نه مني خپل خوخه کوي سوچ وکړه دی ورځ باندې سوچ وکړه
او دنیا کې د خپل خبرې غلط خبر نه راګرځیدل دا لوی کمال دی او دې کې هیڅ شرم نشته دا د سړي په حقانیت باندې دلیل دی زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جرابو باندې مس نه منله هم دغه هدايه راواخلې وی ګوري د خپل مرګ نه درې ورځې وړاندې دومره لوی عالم دا نور دوی شاګردان د خپل مرګ نه درې ورځې مخکې په جرابو یې مسه وکړه او بیا خلکو ته وایي فعلت ما امنع الناس که چا سودای هداره واخلي باب المسح على الخفين کې وګورئ نن مې هغه کار وکړ چې تر ننه پورې ماته خلق منع کول چې نه وکوي هدايي مولا لیکي دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رجوع د خپل قولنا او عليه الفتوى فتوى په دې باندې ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره د قدرتنا قرات کول په عربی د دې قایلو هم سره د قدرت د عربی باندې پارسی باندې قدرت کول د دې قایلو شاګردانی په نو قایل شریعت قرآن نه خلاف خبره څنګه ومنو بل اخر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د خپل خبره نه واپس شو او ویل چې د دې نه بعد په مانځه کې سره د قدرت نه په عربی باندې په فارسی ژبه قرات کول جایز نه دي وګورئ مبسوط وګورئ معارف القرآن وګورئ د فقه کتابونه وګورئ ټول لیکي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د خپل خبر نه واپس شو هغه باندې خدای قدر کم نشو قدر نورم زیات شو شاګردانو ته ویل زما په قول باندې با هغه پورې فتوا نه ورکوي سوچ زه په خپل خبره باندې دلیل پیش نه کوم هیڅ چاته د اجازه نشته چې هغه د زما په خبره باندې دلیل ونیسي ترڅو پورې چې ما په هغه باندې دلیل پیش کړم دا شرم نه دی خدا به شرمي الله دې زموږ استاد حفاظت وکړي چې میدان حشر کې راته سو قدرېږي چې مولوی صاحب په غټ خلد راته دا مسلې کولې مړی دی وچ شولا او موږ دې په غلطه روان کړو تم په غلطه وي دا شرم دی دا غم دی دنیا کې د خپل خبر نه واپسی دا هیڅ غم نه دی او دا د ځان نه فتوی ورکول نه دی پکار قرآن او حدیث مطالعه کو دا حالت زمون مخ تر روان دي دروغ نه دي چې आवाज وشي چې په زرو کسانو کې 999 کسان جهنم ته تیار کا او یو کس جنت ته ومن الناس من يجادل في الله دا صورت لګران دی او ته سوچ کوي زین د خلکو ناغدي چې جګړه کوي د الله په توحید کې بغیر علم بغیر د دلیل نه ويتبع تابعداري کوي کل شیطان مرید د هر شیطان سرکشا کتب علیه لیکل شوی دی په دې شیطان باندې مقرر کړی شوی په دې شیطان باندې انه من تولاه دا یقینا هغه چا چې تابعداري وکړه د شیطان یقینا هغه چا چې دوستی وکړه د شیطان نو دا په د باندې لیکل شوی دی فانه یذلوه چې دې به څه کوي گمراه کوي دا هغه لیکل شوی دی ويهدي الى عذاب السعير او رواني به هغه ور هغه عذاب د ور رب وهن کوتا روانوي به کوم دیتا هغه عذاب د ور رب وهن کوتا یا ایه الناس اے خلقو ګوره ما تاسو ته ویل په سر کې دو داوی د دې صورت ایوی داوی ته ګوره یا ایه الناس اے خلقو ان کنتم فی ریب کای تاسو په شک کې منل واسي د به پورته کېدونه او د به ژوند کېدونه نو د زول تاریخ باندې نظر واچو دې نه پیدا واخله فإنا خلقناکم من تراب یقینا منګه پیدا کړی تاسو من تراب د خاورنا ثم من نطفه بیا د نطفه ثم من علقه بیا د بوټي د ویننا علقه د وینې بوټي ثم من مزغه بیا د غوخه بوټي نه
وین روسته د په غوخه باندې بدل شي ثم من مزغتين بیا د بوټي د غوخینا اسوک معنا کوي په کرپندی باندې مخلقتين قران دامن والا وغير مخلقتين وغير مخلقتين او زین کم اندامن والا لنبين لكم د دې لپاره چې واضح کومه تاسو ته ونقر فی الارحام ما نشاء او ساتو منګه په خېټو د میاندو کې او پر رحمونو د میاندو کې ما نشاء څومره چې منګه وغواړو بعضی ماشوم شپږ میاشتې پس بعضی و میاشتې پس بعضی کال پس بعضی 2 کال ته ورسیږي الاجل مسمن تر نیټه معلومه پوری ثم نخرجکم طفلا بیا منګ را بهر کو تاسو راو باسو تاسو طفلن واړو ثم لتبلوا شدکم بیا منګ تاسو تربیه کوو ما درته ویلو نه پر شرک پیالي کوي ورته څنګه چې باس بعد الموت ثابتې دغه څنګه نه پر شرک پیالي هم کوي تربیه د دې تعلق د چا سره د شرک پیالي سره کدا غیر الله ته منسوب شي شرک ته جوړيږي ک الله ته منسوب شي توحید ته جوړيږي ثم لتبلغوا بیا موږ تربیه کوو تاسو د دې لپاره چې ورسېږئ تاسو خپل ځواني ته ومنکم من يتوفى زین تاسو ناغری چې هغه وفات کړي شمړ کړي شي ومنهم من يرد الى ذل العمر او زین تاسو ناغری چې واپس کړي شي ذلیل عمر ته لیکن لا يعلم من بعد علم شيئا نتیجه دا شي چې نه پويږي رسته د پوینه په اس باندې به اس نه باندې نه پويږي وتر الارض حامدتان او ویني وتسمک وچ پرتا حامدتان وچ پرتا فاذا انزلنا عليما کلک چرا کوزی کوم پاغي باندې وب اهتزت هغه وخوځيږي وربت او بوغشي راو پړسيږي وانبتت تاسو بدا غنم د جوار دغه لیدل نه دا جوار ذره او چتيږي غنم له وخت نسی په درې مورد باندې تاسو ورشه وګورئ هغه خاور چې کوم خاور لاندې دا دانه پرتای هغه چې تیغ را پیدا کی دی په سر باندې کوم خاور پرتا دا او چته کیږي وربت بوغشی وانبتت من كل زوج بهیج او را زرغون کی راوټو کوي د هر بوټي تازه د هر قسم بوټي تازه نه ذالکا دا پدې خبره بیان الله هو الحق چې بشک الله حق ده اولوہیت ده وانه یحیی الموتى او بشک دا الله را ژوند کی مړو لرا وانه علی کل شیء قدیر او بشک دا الله پارسی باندې قدرت لري وان ساعاتیتون او بل دا ووري چې بشک قیامت راتون کې دلاره و فیها نشته شک پراتو دا کی وان الله یبعث من فی القبور او بشک الله را پسې قبرون والا ومن الناس من یجادل فی الله بغیر علم زین د خلقو ناغدي چې جګړه کوي د الله په توحید کې بغیر علم بغیر د سپوه او د دلیل نه ولا هدن او بغیر د هدایت نه ولا کتاب منیر او نه بغیر د کتاب رڼا کون کنا ولا کتاب مرید او بغیر د کتاب رڼا کون کنا لفظي معنی دا په تفاسیر دې تشریح دي کوي بغیر علم بغیر د عقلی دلیل نه علم نه مراد عقلی دلیل لکه ما دغه تشریح کله ناکله زکوم چې تاسو دې مړو باباګان نه غواړي دا بابا چې مړ شو دی بابا نه جامې چا وېستي د دې بابا نه غسل ولا چا ورکړ دی بابا ته کفن چا ور واغوستو دا بابا کټ چا اوچت دا کټ وګو باندې قبر ته چا یو دا به د قبر ته چا ورکته کو به د پاسه پکانی چا کې خدل خاور په چا واړولا دغه ځای کوئی خو بابا هیڅ نشو کوله و چې خاور ته ورکته شو وس پکې دومره قوت پیدا شو چې راځي پتا کټاړي ولا سوچو اوس طاقت ورشو چې جامې می کیستلې طاقت پکې نه و چې وبې می پیاړه ور طاقت پکې نه و چې کټه مې چتاو طاقت پکې نه و چې خاور ته مې کوزاو طاقت پکې نه و چې ورکوز مې کوس طاقت ورشو بغیر علم ولا هدن بغیر د نقلی دلیل نه هدن نه مراد نقلی دلیل دی دا توخی یو پیغمبر ویلی
چې او تاسو لاړ شئ د مړو نه وغواړئ. یو پیغمبر ویلی چې دا د الله نازولی دي، دا به د خلکو د پاره سپارش کوي. قط یو حدیث راته پیش کوي، بس نور هیڅ هم درنه نه غواړم. ولا کتاب منیر، نو سره روخانه کتاب شته وحی راته وخایا، یا خو وای چې ما ته وحی شوی دی چې دا کار کولی شي. نو هغه به کافر ځکه د نبی رسول الله نه رسول بل پیغمبر نه راځي ته دا وی د پیغمبري کې خدا کفر دی کنه به دلیل دی. دغه معنا ده. اول علم نه مراد دلیل عقلی، هدن نه مراد دلیل نقلی، یا د ملائکونا، یا د انبیاءونا، یا د عباد الصالحین، یا د پیرانونا، یا د مخینو کتابونا. اولا کتاب منیر، بغیر د کتاب روخاننا. ثانیه فيه اړون کې د اړخپل د کبر د وجنه دا ډډه واړی راسي. ډیر منګورو علمی غرور کې واقع شوی، د علمی غرور د وجنه ستا خبره ته غاړه نږدې کته په 200 دلایل پیش کی، هغه مخفل ټینګه کړي. ولی علمی غرور دی، علمی غرور راخسته دی. اوس کدا دا ستا خبره منی، دا غاغه غرور ختمیږي د خلکو کې، داغه نوم بدیږي چې وای دا داغه شاګرد او هغه طبقه ناسته و. دا صحیح خو نه دی. ما تاسو ته بار بار ویلي، بار بار من دسی وخم راغلی دی چې زمنګ نه په قرآن پویدون کې دی. نو ما خو تر اوسه دا عیب نه دی ګڼلی چې دا زمانه کشر دی، زه ولې د کتاب مطالعه کما، زه ولې د تکینما. تاسو یقین وکئ، تاسو را په دې کم کې د مولانا سلطان عزیز صاحب کې تفاسیر پراته دي، په څومره مطالعه چې زه کوم نو دونه ان شاء الله الذي تاسو کې به څوک نه کوي. ما ته په دې شرمونو درې دا ما د عمر عالم وو، زه په حق پسې ګرځم کله هغه په تفسیر کې پیدا کړ، قبل تفسیر کې پیدا کړ اخلم. حالانکه ما هغه په یو شورا کې په یو ځای کې ناستلی پاسېدلی، چې کوم قوت هغه ته الله پرې کې ورکړ دغه زمانه ما زه پرې بد نه ښکار. لیکن بلم دي څوک وای کنه چې مولانا سلطان عزیز په تفسیر کې دې لیکلي، هغه ته پرې باندې ځان بد ښکار او دا سره تبا کوي. حق پسې وګرځي چې هر چا سره واخلي، او باطل پسې هغه نه ډډاو کوي چې د هر چا سره چې د پلار سره هم بیزاره شي. ایمان تقاضا ده. نو د کبر د غرور د وجه نه ډډه تاو. ثانیه عتفه تاوون کې وی د اړخپل د کبر د غرور د وجه نه لیذل عن سبیل الله، د دې لپاره چې واړې خلک گمراه کې خلک د الله د لارې نه. له فی الدنیا خزیون، د دې لپاره په دنیا کې رسوایی ده. او نذيقه یوم القیامت عذاب الحریق، او اوبس کو د تا په ورځ د قیامت باندې عذاب سوزون کې. ذالک بما قدمت یداک، دا په دې وجه چې مخې کړی ستاله سنو. وان الله لیس بظلام للعبید، او یقینا الله نه ده هیڅ ظلم کوونکې په بندگانو. ومن الناس من يعبد الله على حرف، زینې د خلکو نه هغه دي چې بندگی کوي د الله علی حرف په شک باندې، علی حرف په یو سنډه باندې، علی حرف په یو طرف باندې. د سنډي د شک او د طرف مقصد دا دی یو غرض په دې ځین کې اچولې، یو شرط په دې ځین کې خې چې دا کار کومه خو زه به نتیجې ته ګورم، که دا نتیجه چې زما په ذهن کې ده خو بیا په دې عمل باندې ټینګ شي، او که چېرته هغه نتیجه په ټینګه کدا مرتب نشي به د دین نه مخ واړو. نو طرف نه مراد شک، طرف نه مراد څنډه، طرف نه مراد طرف نه مراد یو شرط، په یو شرط باندې په یو غرض باندې د الله بندگی کوي. څنګه؟ فإن أصابه خير، کده ته خیر ورسی، خیر نه مراد هغه د غرض پوره کېدل دي. پوهیږئ په د غرض پوره کېدل، د شرط پوره کېدل. اطمئن به، نو پاګې باندې څه کلک شي. وإن أصابته فتنة،
او که ورسیږي ورته تکلیف انقلب علی وجهه روان شي په خپل مخ باندې دین کې دواړه خبرې شته کستا سو خېلی چې همیشه ګټي خدا کافرانو به طرف کې مخ کې ناشتي ولکه سخته پکې ده نو ځکه هغه ولنه راځي ته په سخته کې مانی او په راحته کې ساجيبا یاد ته د دې نه یو بل مسله موږ ترا پیدا شوه زمنګ په دې ملکونو کې هر شي کې احتیاط ته هر شي کې احتیاط ته ما خام رو جماعت به دومره لیډ کی سکه احتیاط ته ودا الله بندا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله لیکي خلق ته احتیاط داخ کاری چې د حدیث خلاف وکي حدیث کې راځي چې تاسو پر رو جماعت کې تلوار کوي د احتیاط خدا دې چې سره د حدیث رضا برابر کی د حدیث خلاف کوي هغه ته نوم د احتیاط کی عجیب خبره کوي دا کتابونه پښمنی کې نبی رسول الله ویل دي زما امت به تر هغه پورې په خیر وي چې پښمنه نه وخت کې او جماعت وختي کوي ښا دوی احتیاط ته هغه 2 بجې باندې ځان موړ کی بیا ناس ودا الله بندا دا احتیاط نه ده د حدیث خلاف دی حدیث په خلاف احتیاط وی دا ته نوم د احتیاط کی وای زمونږ دا ډېر احتیاط دی وای احتیاط په تندر هوا دا څنګه احتیاط دی حدیث خلاف کې نوم پکې دی احتیاط عجیب احتیاط دی دلته جمعې منځ سړی ایران شي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د جمعې د پاره ډېر سخت شرطونه یې خېدي نو دوی خو الته د مذهب نه مجبور دي او الته جمعې منځ ډېر لوی اهمیت لري نو به څه چلو کی جمعې منځ کې اخره کې 4 رکعات د احتیاطي په نوم باندې کوي کاغه جمعه نه شي نو دا بشي یعنی الله سم داخله چل کوي او نو ورته خیر چا د احتیاط او احتیاطي مونږ دي اوس دا احتیاط ته خبره دادا الله فرمایي ومن الناس من يعبد الله على حرف زین الخلق اغه چې بندگی کوي د الله په حرف باندې معنا په طرف باندې په غرض باندې په څنډه باندې فإن أصابه خير نطمئن به ايو سره تبلیغانو چرته د لاسه کړي جمعه کرا واستغله کې دې جمعه ته چې لار شم ماته نقصان رسیږي ا جمعه کې بروزه پرتی وي باقي ولدا شمړه د لاسه کاودا سي په کو جمعه تیرا وسته مانځ باندې ودرېدل چې ودرېد سیده چې کې خو د بروزو کې دنه بچي و چې مچي وسته پتندي ولا ټاک ورکړ چې وره کم د سي راپورته شفاف تاسو چې دا په ماخه راځي استلاړو رواج نو الله فرمایي ک غټو ته ورسیږي خو په کله شي او ک تاوان ورسیږي په مخ روان شي و ان اصابته فتنه او ک ورسیږي ته تکلیف انقلب علی وجهه روان شي په خپل مخه خسرت دنیا او آخرت تاوانی کړل دنیا او آخرت ذالک هو الخسران المبین دا تاوان ښکارا يدعو من دون الله اوازونه کوي عبادت کوي سوا د الله نه ما لا يضره وما لا ينفعه دا هغه چا چې نو ته ضرر رسول شي او نو ته فائدہ هیڅ شي نشي کولای ذالک هو الضلال البعید دا د دې چا بندگی چې نه ګټه لاس کېشتا نه تاوان په لاس کېشتا نه نو په لاس کېشتا نه په ضرر په لاس کېشتا د دې چا بندگی کول دا گمراهی لري د حق نه دا ډېر لري دا د دې د حق سره هیڅ تعلق او نږدېواله نشته يدعو لمن ضره رابلی هغه چالرا ضره چې نقصان د هغه اقرب ډیر نږدې دی من نفعه د فائدې دا غینا لبئس المولى ولبئس العشير ډیر ناکارا دوست دغه معبود او ډیر ناکارا ملګری دی دغه دوست اوس دی آیات تا ګورا مخکې آیات کې وایي يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه دسه څوک را بلی چې نو ورته فائدہ رسول شي او نو ورته ضرر دواړه ته نفي کړل دواړه ته څه کړل نفي
روستی آیات کې وایي یدعو لمن ضره رابلی هغه څوک چې zarar دا ډیر نږدې دی د فائدې نه معنا zarar رسول شي فائدہ ورکول شي خو zarar نږدې دی او فائدہ لګلري دا نو دواړه آیاتونه جخ په جخ باندې تکر شو کنه شو مخکې نفي کوي شاته اثبات کوي یاد ساتئ مخکې د نفي هغه داغه د تعلق او داغه د ذات سره او درستنی تعلق دی د بندګۍ سره د بندګۍ سره خو ته سوچو د ذات د نیکان بندگان د دې ذات نه چاته نفر رسول شي نه نقصان رسول شي او رستی آیات کی چې وای چې zarar د نفع نه نږدې دی او د zarar نه مراد zarar ده نه دی بلکې zarar د بندګۍ ده ده د په بندګۍ باندې تا ته نقصان رسیږي د په بندګۍ باندې تا ته فائدہ نه رسیږي نو اوس معنا ته ګوري یدعو رابلی لمن ضره خامخا هغه څوک چې zarar د بندګۍ داغه اقرب ډیر نږدې دی من نفعه د فائدې داغه نه نو دغه سي معبود په بندګۍ باندې بلا لګي آیت مقصد دغه د دغه سي معبود په بندګۍ باندې بلا لګي چې په بندګۍ کې نقصان دی او ګټه پکې نشته نو دې بلا پیارته من خو کده الله بندګۍ کوي داغه په بندګۍ کې زمونږ ګټه ده او په بندګۍ کې زمونږ تاوان نشته او دغه بندګۍ چې کوي دغه بندګۍ کې زمونږ ګټه ده تاوان دی تاوان نو هغه مخکې زر او نفع راځي او د ذات ته او اوس دا نفع او زر راځي د چا ته بندګۍ ته یدعو لمن ضره رابلی هغه څوک چې zarar د بندګۍ د هغه zarar د عبادت ته هغه اقرب ډیر نږدې دی من نفعه د فائدې دغه نه په ذهن د عابد کې په ذهن د عابد کې نو د دې معبود بندګۍ چې په بندګۍ کې تاوان یو ګټه نه نو د دې معبود په بندګۍ بلارته پتندري وਹੀ څه دا خود دواړو آیاتونو په منځ کې د ټکر مسله ختم شوه دین په دې آیات کې مشکل دا ده یدعو لمن ظاهرا زم په ذهن کې د سرازي چې دا من په یدعو کې دا مفعول به ده یدعو فعل فاعل او من مفعول به او دا لام دا راځي په اول د کلام کې دا په منځ کې ناراضي او د فعل او فاعل د مفعول په منځ کې هغه ته منځ وایي دا لام د تول راغی دا د قانون د عربو خلاف دی او د فصیح کتاب د څنګه دغه خلاف نو د دې مختلف جوابونه دي تاسو یو دا نه منو چې لمن ضره دا مفعول دی د يدعو لپاره د يدعو مفعول محذوف دی يدعو غیر الله جرابنا کومي جراب مراد دي دا بیا دا ما مثال کې پیش کړه امام ابو حنیفه رحمه الله امام احمد بن حنبل رحمه الله كما امام محمد رحمه الله امام ابو یوسف رحمه الله هغه وایي چې پیړې وي په پکې نخکاری وبن راکای هغه دا وایي او نور وایي دا حدیث کې مطلق راغلی هاري وایي چې يدعو لمن ضره رابلی نو يدعو فعل فاعل دی او لمن ضره کی دا من زمن په نظر کې مفعول به معلومیږي نو د فعل او د فاعل او د مفعول به په منځ کې لام ول راغی دا لام اول غواړي دا لام بچرته اول او دا کوم نه کراغی په وسط کې دا زما استا په نظر کې وسط ته در حقیقت دا اول دی يدعو غیر الله يدعو غیر الله دوی عبادت کوي رابلی غیر الله لرا اوس سره نو کلام دی لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولا بئس العشير خامخا هغه څوک چې نقصان د بندګۍ دا ډیر نږدې وي داغه د فائدې نه نو دا ډیر ناکاره دوست دی او ډیر بد ملګری دی پوه شئ
دیمه توجیه دا یدعو په معنا د یقول باندې ده. نو یقول قول ده مقوله غواړي، مقوله د قول هغه جمله. نو یقول وای دا خلق لمن ضره اقرب من نفعه، خامخا هغه څوک چې نقصان د بندګۍ دا ډیر نږدې وي د فائدې نه، لبئس العشیر، لبئس المولى ولا بئس العشیر. نو لام واقع شو پاول کې نه په وسط کې کوشور باندې. ان الله يدخل الذين، بشک الله نباسی هغه کسان امنو چې مان راوړي او عملو صالحات او عملونه کړی دي نیک، جناتین باغونو تجری من تحتها الانهار، چې بېږي بلانې دونو داغه نولي. ان الله يفعل ما يريد، یقینا الله کوي څه چې وغواړي. مخکې آیات باندې خو پوه شو، اوس دې آیات ته وګورئ. من کان یظن ان لن ينصره الله، خلق کوشش کوي، کافران همیشه د پاره کوشش کوي چې نبی سره چې کوم امداد د الله د خوا نه کیږي دا امداد بنشي. دا غوی تمنا دای چې دا غیبی امداد د الله د خوا نه پیغمبرانو سره کیږي، دا څه شي بنشي. اوس آیات ته وګورئ. من کان یظن، هغه څوک چې ګمان کوي په خپل کوشش باندې، هغه څوک چې ګمان کوي په خپل کوشش باندې، لن ينصره الله، چې امداد ونکي او مدد ونکي د دې پیغمبر څوک؟ الله. فی دنیا، په دنیا کې، ول آخرت او نه په آخرت کې. نو فل یمدد بسبب الى السماء، نو اوګدری کی دې رسي اسمان ته، نو به دې پاغه رسي باندې اسمان ته وخیږي. ثم ليقطع، به دې کټ کی. فلينظر، ودي ګوري، هل يذهبن كيده ما يغيظ، چې آیا بو بزید دا چل هغه شی چې دې غوسه کړي دي، دې څه شي غوسه کړي؟ غایبانه امداد د الله پیغمبر سره دی په غوسه کړو. نو الله فرمایي د چا چې دا ګمان وي چې زما د دې کوشش په وجه باندې الله د دې نبی مدد ونکي، نو دا مدد د کوم ځای ناراضي؟ اسمان. نو دا سړی دې سی وکی چې رسې دی وغځي اسمان ته، هغه پورې دی ونخلي بره د لاړ شي، به دې هغه لارې بند کی چې په کوم لارو باندې پیغمبر ته سره روان دي مدد. نو اوس دې خپل اندازه ولګي چې دې په دې باندې کامیابی دي شي کنه شي، په دې د الله مدد بندولې شي کنه شي، هیڅ چرېم نشي بند کولای، نشي بندولای. نو اسی دې زیار روغانه ولې کوي؟ وایي دمه ترجمه اسمان نه مراد دا چت دی، او قطع عبارت د زمدی اچول نظام تا زنا، زمدی اچول ځان تا ځان پانسی کول. الله فرمایي من کان یظن، هغه څوک چې ګمان کوي الله ينصره الله، چې د په کوشش باندې امداد ونه کړي د پیغمبر څوک؟ الله، نه په دنیا کې او نه په آخرت کې. نو فل یمدد بسبب، نو وګدل کی او رسي الى السماء دې چتا. ثم ليقطع، بیا دې پاغي باندې ځان کټ کی، معنا هغه دې مړی تواچي او ځان دې سکی پانسی کی. فلينظر، بیا دې وګوري هل يذهبن كيده ما يغيظ، چې آیا به بزید د تدبیر هغه څه چې دی. معنا دادا یو سړی په دې تمنا باندې وی چې الله دې پیغمبر د مدد باندې ځان دې مړ کی سبو کی، سوا د خپل ځان د وجه نه وته شو کی، په دې خدای الله باندې د شي بندواله. درېمه ترجمه هغه به د دې مسلې سره تعلق نه، هغه جدا مضمون دی. هغه دسي یو سړی ګناہوں کې اخته دی، مشکلاتو کې مصیبتونو کې اخته دی، اورړه کې دارا چې دې مصیبتونه بس څنګه اخلاص شي. نو دا سړی د ځان سره سوچو کی وګداول درسي اسمان ته، د دې معنا دا تعلق پیدا کول د الله سره.
او درسي کټ کول د دې معنا د تعلق ختمول د الله سره او داغه په ځای باندې بل چا سره تعلق ختمول. نو هغه څوک چې مصیبتونو کې ګیر دي هغه د ځان سره سوچو کی چې آیا زما په ګټه بدای چې زه د الله سره تعلق قائم کما او که زما په ګټه بدای چې زه د الله سره تعلق ختم کما. تاسو څه وایي کوم کې د ګټه ده چې د الله سره تعلق ختم کړي دا جوړ کړي او د الله سره تعلق په ختمولو باندې باندې د ناکامۍ سره مخامخ کیږي. نو د الله سره تعلق پیدا کوي د الله سره تعلق مخ ختموي خو بیا د پیغمبر د مدد او د دې مسله پکې نشته به مستقل یو مضمون شو هغه ستا پورې تعلق پیدا کړ ته په ګناہوں کې مصیبتونو کې ګیره او ځان سره سوچ وکړه چې ته د الله سره تعلق قائم کی د دې مصیبتونو نه بخلاص شي او کله الله سره تعلق ختم کی د دې مصیبتونو نه بخلاص شي. ښکارا خبره چې تعلق د الله سره پیدا کی توبه ورته وباسي د دې مصیبتونو نه وځي. من کان یظن هغه څوک چې ګمان کوي چې د په کوشش باندې الله ينصره الله چې مدد بهونه کړي دی پیغمبر الله په دنیا او آخرت کې فلیمدد بسبب السماء نو پس وګړي کی رسي اسمان ته ثم يقطع به دغه کټ کی فلینظر نو اودي ګوري حال یذهبن کیدهما یغیظ چې آیا بو بزي دغه تدبیر هغه څه چې په غوسه کړي دي. وکذالک انزلنا آیات بینات دغه رنګ موږ را لګې دي قران لرا آیات راخکارا وان الله یهدی من یرید او بشک الله هدایت کې چاته چوغړي. ان الذين امنوا والذين هادوا بشکا کسان چې ایمان اوریا کسان چې يهوديان دي والصابئين او صابئين دي والنصارى او نصارى دي والمجوس او مجوس دي والذين اشركوا او هغه کسان چې مشرکان دي ان الله يفصل بينهم الله فیصله کوي ما بین دوی کې یوم القیامت په ورځ قیامت. ان الله على كل شيء شهید یقینا الله پارشی باندې حاضر ناظر. علم تر تنګوري ان الله يشهد له من في السماوات ومن في الارض ما تاسو تاغه ورځ ویل چې سجدي تلاوت د امام احمد سے پنیز باندې پنځل لستی امام ابو حنیفه او امام شافعی رحمهم الله داغه پنیز باندې څوار لستی د امام مالک پنیز باندې دیار لستی هم یې ولس د امام مالک پنیز باندې یولس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام شافعی څوار لس قائل دي په فرق دومره ده چې امام شافعی په دې صورت کې دو سجدي مانی او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دې کې یو مانی. سورۃ صافات کی امام شافعی نه مانی امام ابو حنیفه التمانی. نو بهر صورت د دې دواړو په نسبت باندې سوار لسدي خو په دې سوار لسمه کې چې دا د کاغه دا دواړو اختلاف دی. امام احمد پنځل لسمنی امام مالک یو لسمنی. دې صورت کې امام شافعی دو مانی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا سجده مانی او شاته چې کوم بل روانه ده هغه تاغه سجده د عبادت وایي نو یو پکې مانی. علم ترته نګوري چې بشکا الله سجده کوي ته سوچ پاس مانو کې دا سوچ پاس مګه کې نور اس په مې او ستوري والجبال وقلنا والشجر وني والدواب او زنده سر ټول وکثیر من الناس او ډیر خلقنا وکثیر حق علیک عذاب او ډیر خلق د سدي چې ثابت شوی دی پاغه باندې عذاب. ومن یهن الله هغه څوک چې الله رسوا کی فما له من مکرم نو نشته دا غیر څوک عزت ورکوونکې. ان الله يفعل ما يشاء الله کوي چې الله وغواړي. هاذان خصمان دا دوه ډلې دي یو ډله د مؤمنانو ده او بل ډله د کافرو. دا دوه ډلې دي اختصموا فی ربهم چې جګړه وکړه په بار د رب خپل کې. فالذین کفروا وسوا کسان چې کافران دي قطعت لهم ثياب کټ پکړې شي پرې پکړې شي دا کوئی د پاره جامې من نار دور یصب من فوق رؤوسهم الحمیم وابړول شي د پاسه د سرون دا غینا خټ کېدلی او به شیدلی او یسرو بما فی بطونهم ویلی کولې بشي پاغي باندې هغه څه چې د په خېټو کې د کلمو دا مازغه به ویل شي. اول جلود سرمنه ولهم مقامع من حدید او د دې لپاره ګرزونه دي پلکونه دي ماتوړي دي مختلف نمونه لري من حدید د وسپنی کلمہ رادو هر کله چې دی وغواړي اي يخرجوا چوزي من حادثه ورنا من غم د غمنا اعيدوا فيها
واپس بغیش پاره کی وتویل بشي وذوقوا عذاب الحريق او وسکی عذاب سوزون کې ان الله يدخل الذين امنوا بشک الله نباس هغه کسان چې مؤمنان دي او عملونه کوي دي نیک باغونو ته چې بېګي بلانی دونه داغه نه ودی يحلون فيها من اساور او غستره بشي پاره کې بنگړي من ذهب د سرو زرو ولولو انا ملغرلی ولباسهم فيها حرير او جامې راغي په جنت کې ورېخم وي وهدو الى الطيب من القول دا وجه بیانې چې دې موضوع ته دی ولی ورسېدو دا دومره موضوع ته دی ولی ورسېدل د دې دومره موضوع سره دی ولی مخامخ شو نو دا غي وجه بیانې وهدو او هدایت کړی شو دوی ته وهدو هدایت کړی شو دوی ته الى الطيب دا پاک خبري او د کلمې طیبه طیب نه مراد پاک خبره طیب نه مراد پاک کلمه وهدو هدایت کړی شو دوی ته په طرف د پاک خبره او په طرف د پاک کلمې الى الطيب من القول په طرف د پاک خبره باندې وهدو الى صراط الحمید او هدایت کړی شو دوی ته په طرف د لارې ستای صفت کړی شوی ان الذين كفروا په طرف دا غلار صفت کړی شوی ذات ان الذين كفروا بشکا کسان چې کفر کړي و سدون سبیل الله او بندي خلق الله د لارې نه والمسجد الحرام او د مسجد حرام نه الذي هغه مسجد حرام جعلناه للناس چې جوړ کړي دی او ګرځول دی من د پاره د خلقو سواء ان عاکفو چې برابر دي ډیر خلق پاغه کې والباد او مسافر ومن يريد فيه بالحال چا چې اراده وکړه په دې کې د کګلې چو او دارنګي د ظلم او چا چې اراده وکړه په دې کې د کګلې په ظلمن په ظلم سره نوذق من عذاب الیم وبس کو هغه د عذاب درناک نه وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت او کله چې زه تیار کړم منګه د ابراهيم عليه السلام لپاره زید بیت الله او کله چې زه تیار کړم منګه د لپاره د ابراهيم عليه السلام زید بیت الله او دا مرتویل الله تشریک بی شیئا چې شریک نکي زما سره څه شی هم چې شریک نکي زما سره څه شی هم نه نبی نه ولی نه ژوندې نه مړې وطاهر بیتیا او پاک ساته کور زما هم د نجاست ظاهری نام د باطینی نه لطائفین د پاره ثواب کوونکو والقائمین اپو ولاړ عبادت کوونکو والرکع سجود او د پاره د رکوع کوونکو سجده کوونکو واذن فی الناس اعلان وکړه خلقو ګوره ابراهيم عليه السلام کډیرم غټ आवाज د بیت الله دا وسنۍ آبادی چې سره ګوري چې لوډ سپیکر نه کنا او په دغه کوټه مودريږي نو زه دا یقین نکوم چې دغه موجودات کم دیوال چې چاپیر دي چې دې ته د چا आवाज ورسي لیکن چې الله یې غواړي کنا کم کم ځای کې خلق دي او کم ځای کې ابراهيم आवाज وکړ او کم ځای پر الله ورساو نو هغه ذات چې ستا دا وړو کې आवाज تمام دنیا ته رسي نو هغه د ستا आवाज ناوري چې تا غفريخه دی او د څه چاته आवाज کې چې هغه غریب ځان نه دی خبر راشه سوچ په وکي غیر الله ته چې موهي غیر الله ته راورسیږي او را مدد شموای په دې باندې د اسلام نه خارجيږي غیر الله باندې قسمونه مکوي سړی په اسلام نه وځي زمون ټول رونه لګي په پیغمبر چې کلوي د شهید په وینه مې د قسم یې زما ربا کله به وای د مجاهد په ټوپک مې د قسم وی هاي رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ویلو من کان حالفا فليحلف بالله کڅو قسم کوي نو په نوم د الله دی وکي په ټوپکونو په وینو باندې دی قسمونه څوک نه کوي لیکن خپل ورانه خدای د شي وی دي نو
وران خلی به په سکانو سميږي دلته څوک نشي ورکولای خپلته وزیر روان دی ولته برابر کی واذن فی الناس اعلان ک په خلقو کې بالحج د حج یاتو ک رجالن راضی بتاتا رجالن پیدل وعلى كل ضامر او په هر خوار او خباندې ضامر خوار او خا ډیر مزل کړی او خوار شوی یا ضامر معنا تیز رفتارا وعلى كل ضامر او په هر تیز رفتار او خباندې یاتی ناراضی به من كل فج عمیق د هر لارې لرینا چولی کی زمنګا التا یو کس زد خلک یې کوي کنه ما ترجمه شروع کړه نو خبره خوري شو له خلکو واورېدل نو چولی کی مولا د زما د مخنیوي په خاطر باندې ترجمه شروع کړه ترجمه شروع کړه زما مشاهدت دادی چې توحید مسله مخکې خچړم هغه نه بعد بیا د بدعت رد کوم کله چې ما د بدعت پر رد باندې شروع کړه نو هغه یو ورځ دا آیات راوړل خلکو ته وایي چې ګوري دی هر نوې کار بدعت ته نور تفصیل خو نه کوي کنه هر نوې کار بدعت ته نو ګوري قران کې حج ته د دو د پاره دو شیزونه الله خودلی دي یو رجالن پیدل او بل وعلى كل ضامر نو جاز پکې کم ځای کېو او دغه پکې کم ځای کې راغی بحری جاز پکې کم ځای نه راغی او په دې نورو گاړو کې دا د کوم نه رااله نو بیا هغه بدعت شو لکه دلته ما ترجمه وکړه اوس خلک الحمدلله الله ورکړي دي تلې د خپل ځین تر رسیدل نو یو تن درس کې وایي چې د سي هر شی دغه نو شمشتو په جمعات کې نبی رسول الله مونږ کړو تاسو یقین وکړئ دا دلیل شمشتو په جمعات کې هغه مونږ کړو خدام بدعت شو پکیم بدعت شو نو یاد وساتئ بدعت په وسایلو کې نه وی من احدث فی امرنا دا ندی ویل چې من احدث لی امرنا لړ سپیکر پکې او دارنګي آبادی کول مدرسې جوړول حج ته پټو دغه باندې تل جاز باندې تل دا په دین نه دی دا لیک دین دی بدعات جوړیږي په دین کې من احدث فی امرنا دا ندی ویل چې من احدث لی امرنا مدارس دا دین نه دی دا د دین د خورول د پاره سبب دی نو بدعات راځي په دین کې په ذرایعو کې نه دا ذریعہ ده یو د خلکو سترګو باندې پټې لګول دغه جدا مسله ده یو مسله دغه ده چې بدعات راځي په دین کې او د دین د پاره چې څه کیږي هغه ته بدعت نشي ویلې لړ سپیکر بدعت نه دی شرعي بدعت پکې ناغندول دا شرعي بدعت نه دی مدرسه جوړول دا شرعي بدعت نه دی او ناروا شرعي بدعت ته کل بدعت دلاله نه دا فرق به څوک نه کوي نو آلتا خلکو بیا بلل چې درس ته کېناستم مثلا ما واورېدل به می تشریح کړ چې ګوري خلکو دا ذرایع دي دا وسایل دي اوس هغه مالته په شیخ قرآن مشهور دي نو څه ته وایي دي شړې دومره فرق نشي کولای چې بدعت په دین کې ده کده دین د پاره ده چې نبی له سلام منع کړل دا ناروای ورته ویل دا کوم یو دی دا فرق باندې نه پوهیږي نو یاتی کار عذبت یاتی ناراضی من کل فج عمیق د هر لارې لرینا رجال پیدل علی کل ضامر په هر خوار او خواندې او په هر طرف تار او خواندې راضی با داغه هر لارې لرینا لیشهدوا منافع لهم د دې لپاره چې د حاضر شیخ خپل فائدو ته فائدې حج کې ډېر زیات دي د ټول نه لوی فائدہ دا چې د حج په وجه باندې الله رب العزت د انسان تمام ګناونه معاف کوي سوا د پردي قرض نه نور ټول الله معاف کوي نو یشهدوا منافع لهم چې حاضر شي فائدو خپل ته
ويذكر اسم الله في ایام معلومات او یاد کې نوم د الله پاغه ورځو مشمیر شو کې علا ما رزقهم پاغه سباندي چې رزق ورکړی دوی تمم بهیمه الانعام د سارونا د حیواناتنا معنا دا ده ایام معلومات عبارت ده د ایام د منانا او د ذکر نه مراد قربانی کول په نوم د الله باندې الله اکبر فکلوا منها نو چې کله دا قربانی وکي نو خپلم خوراک کوي دا غینا واطعم البائس الفقير او خوراک ورکه مصیبت زده محتاجتا بائس الفقير هغه مصیبت زده محتاجتا ثم يقضوا تفسهم به دې لري کې د ځان نخیر خپل مراد تینا سر خرولی او دارنګي بدن صفا کولی داده ول ثم يقضوا تفسهم وليوفوا نذرهم او پورا دي کی خپل نظرونه کاغه د الله د خوانه واجب وي او کده د عمل په وجبانی واجب شي وي دا د سکی پورا کی وليتوفوا بالبيت العتيق او طواف دیو کی دا کور آزاد نه عتیق سو معنی دی عتیق یو معنا د عزتمن طواف دیو کی دا کور عزتمن نه عتیق معنا زوړ پخوانه نو طواف دیو کی دا پخوانی کورنا ان اول بیت وضع للناس للذي ببکتا وليتوفوا بالبيت العتيق طواف دیو کی دا کورنا چاغي بند چا قبضه نشی راتله هغه د خلکو د جبابیرو داغه د قبضینا آزاد دي باغی د چا ملکیت او قبضه نشی راتله سلورم د کور آزاد نه معنا دا ده څوکم چې لاړ شي طواف ته نو کی په صحیح نیت باندې نو د ګناون نه شي آزاد شي وليتوفوا بالبيت العتيق او د دینه مراد طواف زیارت ته دا فرض دی ذالک خبر دار ومن يعظم حرمات الله دی اور پس آیات ته ګورې بیا ومن يعظم حرمات الله چا چې تعظیم وکړي حرمتونو د الله نو دا غوړه د پاره پنی درب ده او حلت لكم الانعام او حلال کړی شوی تاسو لپاره چارپیان الا ما یتلا علیکم مگر هغه چې نستل شي پتا سبانی فاجتنی برشتا نو ځانو ساتي د پلیتینا څه شه دی پلیتی من الاوثان چې هغه عبادت ته د بوتانو او عبادت ته د غیر الله واجتنیمو قول الزور او ځانو ساتي د دروغ وینانا قول الزور د دروغ وینانا حنفاء لله شی اخلاص کون کی د الله د پاره غیر مشرکین به نشر کون کی د الله سره ګوره څومره زورې لګولې دا عمل ما تاسو قصه وکړه اي مولوی صاحب خبره کوله چې وای زب تعجب اخستم چې دا شرک د الله ډیر زیات بری شي د دې څه وجه ده سما زینتا خنور په نصوص کویدم چې دا سخته ګناه ده خو هغه کیفیت او هغه وجه ته د سي نه معلومه ده چې دا ول د الله دومره بری شي نو ای بل ورځ داسې وشوله چې زمون په گاون کې دوبي د جامې چې وینځي او د دې دوبي زمون سر په گاون ټوب کې شل 15 کاله تقریبا برابر شوی خپل مزدوري بده خځه او خاون کوله جامې به خلکو انځلې او پیسې ګټلې په دې دومره عمر کې زه د دې په جنگ نو خبر شوه چې دې خځه او خاون جنگ کړي بل ورځې د دې خځه او د خاون جنگ شو زه حیران شم دومره عمر یې موږ سره تیر کړ وسه پورې جنگ نو چې نن څه مسله پیدا شوه امام خپل خځه ته وویل چې کله د دغه گاونډي د خځه خاون د کوره اوزي لکه پوس پته وکا چې دا جنگ هم پڅ شو واپس شکور تراله مخزن مې تاسو کې معلومات ته وکول چې او ما ویل سدي ولی ما تاسو وک
راته ویل چې ګوره غریبي وا تکلیف او مصیبتونه ټول ما وګالل وش څنګه څه پیدا شو خزه وکړه وس هغه سره خان دي په دې مې سره جنگ کړو چې سخت ما تیرې کړې خندا اوس دا غي سره کوي او هو چې دا مې واورېدله زه پوه شوم چې واقعا یو زنانه صرف په د خپل خاون په خندا کې ځان سره بل څوک شریک نه غواړي نو الله به په دې دومره کائنات کې ځان سره شریک څنګه وګڼي پس تاکین د شرک په نقصان زه پوه شوم چې واقعي دا شی خنه ده او دا زمونږ تجربه شوې ده ته صرف دومره پور کې وایا چې یاره پلان کې ده کې یو خدای صفت یې وکړه یا د خایس یا د خدمت به د خپل خزرت ته ګوره چې څه کیږي تک زیړه واوړي او بس ور اخلي بیا لوخي ماته پیالې ماته روټې په سي ټیم درته نه پخې نو دغه چلی کنه چې یو زنانه د بلې زنانه شراکت خاون په خندا کې نه مني نو الله په دې دومره لوی نظام کې چې الله پیدا کړی دی ما او تاسو نظر سره شریک برداشت الله فرمای واوري غیر مشرکین به غیر مشرکین به نشر کول کې د چا سره د الله سره و من یشرک بالله و من یشرک بالله چا چې شرک وکړ د الله سره فکأنما خر من السماء تبوي چې دا را پریوته د اسمان نه را گزار شو د اسمان نه دا فکرونه کوي چې اسمان کې خر څه کوي دا خر دغه معنا نه ده فکأنما خر تبوي چې دا را پریوته من السماء د اسمان نه او چې د اسمان نه را گزار شي فتخطفه الطير تس نسبکی بسمی بسمی بکی پټی پټی بکی اغلرا مرغان په هوا کې او تهوی به الريح في مكان صحيح یا بگزار کې اغلرا هوا او سلی په یو مکان لری کې صحیح نه بعید لری چې به پیدا کول مشکل الله د توحید تشبیه ورکړه د اسمان د چت سره او د مشرک تشبیه ورکړه د هغه چا سره چې د اسمان نه راگزار شي نو کله چې د توحید د بام نه راگزار شي لکه چې د اسمان د چت نه راگزار شي نو په منځ کې په دلاره کې په دې فضا کې تپوسان دي دا غټ غټو نو هغه پر خبر شي نو د مختلفو طرفونو پر راځي ټونګي په وਹੀ چې زمکه ترارسي بسمه کړي صفات نه د قرنګ چې توحید د بام را گزار شو یا بد باطل پرستو علما او پیرانو پلاس ورشي عزت مرتلوټ کی مال مرتلوټ کی او کداغې نه بچي او تهوی به الريح في مكان صحيح دهریبته جوړ شي به بد الله پیجني او نو پیغمبر پیجني حافظ ابن قیم د دې آیات تشریح دغه څه کړی دا نو توحید تشبیه ورکړل د اسمان د چت سره او د مشرک تشبیه ورکړل د اسمان نه درا گزار شوی او تهوی به الريح یا به گزار کې دل راسلای فيه مکان صحیح پاغزه لري کې ذالک سو کال وړاندې چترال نجاز را پاسې دو په دې لار کې چرته اول وېدو د دې دومره لوی حالاتو د پیدا کولو سره ترنن تاریخ پوری نه اغجاز پته ولګیدا نه د اغجاز سرلو پته ولګیدا او تهوی به الريح في مكان صحيح ذالک خبرم دسیدا و من يعظم شعائر الله هغه چا چې تعظیم وکړو د شعائر د الله شعائر د شاعری جمع ده معنی نه خو علامه فإنا من تقوى القلوب یقینا دا د اخلاص ته زړونو لکم بیا منافع ستاسو د پاره په دې شعائر کې ګټي فائدې دي الى اجل مسمن تر نیټه معلومه پوری ثم محل الى البيت العتيق بیا محل داغي تراغه کور پخوانی پوری دي د دې آیات دو ترجمه دي یو ترجمه امام مالک رحمه الله په موطا امام مالک کې کړی دا هغه وی فی هاذا من راجی دے دغه شعائر تا
او شعائرنا مراد هغه موقفونه دي منا ده مزدلفه ده عرفات ته بیت الله ده عرفات کی خپل اعمال معلوم دي خطبه ده ماسپخیم مازیګر منځ د ماسپخیم په ټیم کې کول دي ور داخلي دي د زوال نه رستو راوتل دي د نور د پریوتو نه رستو اول وخت معلوم دي اخر وخت معلوم دي عام کارونه پکې معلوم دي خطبه منځونه دعاګانې موقف نو لکم فیها منافع ستاسو د پاره په دغه شعائر کې په دغه موقفونو کې منافع فائدې دي فائدې عبارت ده د وقوف نه او د هغه اعمالونه چې په دغه موقفونو کې مزدلفه تر لما خام ماخستان منځبد ماخستان په ټیم باندې وکي دعاګانې وکړي سحر منځ بلګ تیار کې وکي د نور د خطو نه مخ کې براوځي دا د دې خصوصیت ده مینا کې درش په درې ورځې دي جمرې به ولي او دعاګانې وکړي بیت الله داغه کار معلوم دی طواف نه کوي نو د هر موقف داغه وقوف او داغه عمل دا عبارت شو د چانه د منافعونه الى اجل مسمى اجل مسمى هغه اخري وخت دغه موقفو لکه د عرفات اخري وخت دی نور پریوتو نرستا د مزدلفي اخري وخت کوم دی د نور د خاتون لګ مخ کې او بنا اخري ورځ د رسم ده ثم محلها فدي توجيه باندې د محل معنا وزید علاله کې نه ده د محل معنا منتها ده ثم محلها بانتهاء دغه منافع ختمېدل دغه منافع الى البيت العتيق تر باغ کور زوړ پوری دی او پخوانی پوری دی مراد نه طواف وداع ده اخر بسو کې طواف وداع او کې راضی با دا هغه ترجمه ده چې امام مالک رحمه الله په موطا امام مالک کې کړی راځو دویمه ترجمه فيها کی ضمیر دی شعائر ته نه راځي واځي ټول شعائر ته نه راځي فيها ضمیر راځي دی ایواز قربانای ته لکم فیها منافع ستاسو د پاره په دې سارو کې چې بیت الله ته لېږي په دغه قرباني مالونو کې منافع فائدې دي الی اجل مسمى تر نیټه معلومه پوری اجل مسمى دو توجیه دي یو وخت روانولو او دیم اجل مسمى د یوم النحر نه عبارت دی اوس معنا ته ګوري مولوی سیب لاړو حج ته آلتا په جده کې اوخ واخسته غټ څاروی دی همدارنګي غوی واخسته میخه واخسته نو د دې اوخنا د دې غوانا د پیدا خستلې شي پېم خړلې شي سورلیم پکولې شي او کپشماو وړای ور باندې ولاړې وي هغه ته फायदा خستلې شي خو الی اجل مسمى تر روانه ول پوری په یو قول دا به کوم وخت پوری تر چې کله روان ک منافع بند شو نه په خړلې شي نه د وختونه फायदा خستلې شي دا په قول دا چاون چې اجل مسمى عبارت چې چانه د وخت روانه ول دا او کاجل مسمى عبارت چې د یوم النحر نه نو به د جدینا سور ور باندې تلې شي کوم ځای پوری تر حرم پوری دینه پیدا خسته شي تر لوی اختر د ورځې پوری کله چې یوم النحر راغی بیا نور فائدې بندې دي به صرف پیارا لکه پوجور باندې به عثمانه تا ګوري ستاسو لپاره په دې څارو کې فائدې دي علاج المسمن تر نه معلومه ټی پوری ثم محلها بزید علاله کې داغي الى البيت العتيق تر هغه کور بخوانی پوری دے مراد نه حرم دے او په حرم کې به خاص مینا ده حرم کې به خاص مینا ده به دا معنا ده ولکل امه او د هر امت لپاره جعلنا مقرر کړی دی منګه او ګرځولې دی منګه منسکان زید قربانی منسکان زید عبادت دوړ معنی لیذکر اسم الله علی ما رزقهم
د دې لپاره چې یاد کینوم د الله په سبا چې الله ورکړي دوی تمن بهیمت الانام سارونه فإلهکم الہ واحد نو حقدار د بندګۍ تاسو حقدار د بندګۍ دی یو فله اسلموا دی الله تغاړه کړي وبشر المخبتين او زیر ورک عاجز کون کوتا الذين كسر اذا ذكر الله کل چې یاد کړي الله وجلت قلوبهم وویریږي زړه دوی والصابرین او زیر ورک صبرنا کوتا علی ما صابهم فاغه تکلیفونو چې رسیدلې وي دوی ته والمقیم الصلاة او دارنګ پابندي کوونکو د مانځتا ومما رزقناهم ينفقون او دا هغه چې موږ ورکړي دوی ته الله په لار کې لګي والبدن جعلنا لكم غټ ساروي ګرځولې موږ دې لاره تاسو لپاره من شاعر الله د نخو د دین د الله نه لكم فيها خير تاسو لپاره پدې کې خیر دی فذكر اسم الله نو یاد کئ نوم د الله علی فاغبانی صافا پدا سه حال کې چې ولاړی پدریخ کو باندې د نور څارو د علاله کې اختیاری علاله کا یو استراری دا استراری خو داغه خاص شکل نشتا کوی ته څاروي ولید تمبر کو دې نشي را استیم نشي د پاسه نه په چاړه باندې ولا الله اکبر وایا چې چاړه کې لاړه دغه څاروي پاک خداغه استراری دي غره سره را خلاص شولا ته تر رسیدې نشي او د هغه په تیرت شي راوات او تیر شي په ولګید ولو چې په هر ځای ولګید خو چې زخمی کړوینه تی وته حلال یو دی اختیاری نو اختیاری په دې نور سارو کې یو طریقه ده هغه دا چې وتله علی للجبین وابه چې مخ په قبله باندې او چاړه فراق الله اکبر به خاصه معلوم دی یو دی وخان د وخان یو طریقه د لاله کې دغه ده چې د نورو ګډو د چلو د میخو دا غیانو په شان حلال کی او په وخانو کې مسنونه طریقه ده چې په دریخ په به ول وتړې داخ په به وتړې داس هغه په دریخ په باندې ودرې به چاړه راواخلې دې کې ته گزارو کې دلته دسته سی وخوځي دلته چاړه ورکی دسته سی وخوځي چې وی خوځي رګونه کټ شي غره پریږي دای سنت طریقه ده او دې سومال دغه علاقو کې افریقا کې د وخانو دغه ډیر زیات استعمال دا غیان او دا شینه پکې کم دي خو چيلي او ګډان او وخان او زیات علاله کې د وخانو هم دغه سمندر غاړې ته وباسي زکه مغادیشو بالکل د سین په غاړه پرتا ده حالته وباسي دغه سي او ټول قرباني ماخستان کې کوي سی وای راورته بیا دغه د رسول سرمن کې وباسي نو الله فرمای چې علاله کا کوي نو طریقه دارا فذكر اسم الله علیها یاد کې نوم د الله پاغي باندې صوافا پدا سه حال کې چې ولاړی پدریخ کو باندې فیضا وجب جنوبها کله چې پریوزی اړخونه داغه فکلوا منها نخری داغه نواتعم القانع والمعتر نو ورکی هغه سوالګر ته هم والمعتر او هغه چې ځان پیش کوي ځینې خلک د قربانۍ په ورځ باندې چا ته وای نه چې مال غوخه راکا خو چا چې قرباني کړي دا غزه ته ورشي ځان پیش کی نو هغه به غوخه په لفافه کې بل کوله وکړه دغه ته ویل کېږي معتر چې ځان پیش کی او دا قانی هغه چې سوال کوي کذالک سخرنا لعلکم دغه رنګ منګه تابع کړی دا تاسو لپاره لعلکم تشکرون دې لپاره ته یو کسي دونه او اوخ په یو تن راځي کې کرا سمې ایران نور تدار شي لن ينال الله لحومها هچرین قبری او درسیګ الله تعالی وخداغي ولادي ما هو نبین داغي ولکن يناله التقوى الله ته چې قبريږي هغه اخلاص تاسو ولكن ينالوا التقوى لیکن خبريږي الله ته ورسیږي الله ته تقوا تاسو كذلك سخر لكم دغه شانتي الله تابع کړی دا تاسو لپاره لتكبروا الله على ما هداكم دې لپاره چې لوی وایي الله په هغه طریقه چې الله د تخودلې دي وبشر المحسنين او زیر ورکانی کې کون کوتا ګوري
علا ما هداکم فاغه طریقه چې الله درته خودلې دي الله مونږ الله اکبر خودلې دي بس کله چې یو سړی وي خدای اکبر خدای اکبر نو دا به جواز ولري سو علا ما هداکم وبشر المحسنین زیره ورکه اخلاص کوونکو ته ان الله یدافع دا دمبنه آیات ته چې د جهاد مبارک راغله ده نور بیٹھو د دین رستدي دمبنه آیات چې راغله ده ان الله یدافع الله دفاع کوي عن الذين امنوا دا هغه کسان چې ایمان راوړل دي ان الله لا يحب كل خوان كفور یقینا الله من نساتی د هر خیانتګر ناشکر سره وزن للذین دا ټول په یو ځل راغلي اجازه ورکړل شوی دا کسانو ته یقاتلون چې جنگ وسره کولې شي بانهم ظلموا چې بشک دوی چې دي مظلومان دي و ان الله علی نصرهم لقدیر او بشک الله په امداد دوی باندې قدرت لري الذين كسان اخرجوا من ديارهم چې وستلی شوی دي د خپل کورونه بغیر حق بغیر د جرم نه الا ان یقولوا مگر دا چې وای دا خو جرم نه دی ربنا الله رب زمونږ الله دی ولولا دفع الله الناس دا فائدې د جهاد درته مخکې پیش کړي چې د جهاد کول کې فائدہ څه ده ولولا دفع الله الناس کچرته نه وي د فکول د الله خلق لرا بعضهم بعض دا غیب بعضن فزینو باندې کله کافرانو دی با دفاع الله په مسلمانانو باندې نه کوله لهدمت صوامع نو خامخه ننولې شو بوي جګه ګرځي د راهبانو و بیاون او عبادت خانه د نصاراو و صلوات عبادت خانه د يهودو و مساجد او جمعتون د مسلمانانو یذکر فی اسم الله کثیرا چې یادول شي پاره کې نوم د الله ډېر ولا ينصرن الله من ينصره خامخا امداد وکي الله د هغه چا چې امداد کوي د الله د دین ان الله لقوی عزیز الله قوی دی طاقتور دی زورور دی الذين كسان امكنناهم يرا سوينو الذين كسان امكنناهم في الارض کچره من هغه ته زیور کو پزمکه کی اقاموا الصلاه واتوا الزکات هغه نظام صلات روان کی هغه نظام زکات روان کی چې نظام صلات پکې نه نظام زکات پکې نه دغه سي خلق سره د الله وعده نشتا موږ له چې پد حرا کی موږ په اسمان باندې ډزر کوو راشي دام پکې را ثابت کړي چې امکناهم کزه ورځي ورکم دی په اسمان باندې ډزیو کې دا عمره توخه وي کنه به چې تکلیف سره مخامخ شو به وای دا کوم طرف نشو خو زمونږ د خپل طرف نشو کړه قرآن خلق سړی مخکې وګوري کنه الذين امكنناهم هغه کسان چې چیرې موږ زیور کو دوی ته پس مکه کې اقاموا الصلاه واتوا الزکات پابندۍ سره کوي منځونه او کوي زکات او ورپسې و امروا بالمعروف ونهوا عن المنکر امر کوي په نیکو باندې منع کوي د بدو نه دی بدو له زور ولله عاقبه الامور خاص الله تا را اخري را ګرځېدل د کارونو وین یکذبوک او کله نسبت دروغ کوي تا خاص الله ته انجام دې د ټولو کارونو کله نسبت کوي دروغ تا فقط کذبت قبلهم قوم نوح یقینا نسبت دروغ کړه مخکې دونه قوم نوح علی السلام او عادیان او سمودیان او قوم ابراهیم علی السلام او قوم لوط علی السلام او دارنګ مدین والاو وکذبا او تکذیب کړی شوی دروغجن کړی شوی د قوم د خوانه موسی علی السلام فاملت للکافرین مهلت نور ک کافرانو ته ثم اخذتهم فكيف كان نکیر بیا ماراونی الاغوی لرا نو سرګي وزما عذاب پاغوی باندې فكأي من قريه دیر د کلونه اهلکناها چې هلاک کړي دي مونږه غیلرا وهي ظالمتون او هغه زیته کوونکیو من داغه وسیدونکي فهي خاويه على عروشها ناغرا پریوتلی دي په خپل چتونو باندې وبئر معطله او ډیر کویان شټر شوی معطله شټر شوی وقصر مشید او ډیر قلاګانی مضبوطی چې خالی پرتی دي
افلم یسیرو اې دې نه ګورځي پزماکه کی فتكون لهم چې شید دوی د پاره قلوب زړه یاقلون بها چې په حاصله کی پاغیبانی او اذان یا غوګنا يسمعون بها چوریدل کی پاغیبانی فانها لا تعمل ابصار یقینا نړندېږي سترګې ولکن تعمل قلوب التي في الصدور لیکن ډندېږي زړونه هغه چې په سینو کې معنا ده دی سترګې ډندې نه دی اړې ويستعجلونك بالعذاب زرغوړی تان عذاب ولن يخلف الله وعده او چر خلاف نکي الله د خپل لوز وان يوما عند ربك او بشک یورز ونی درف ستابري كالف سنه وشان د زرو کالو دا مما تعدون د اغنه چې تاسو شمیري وكأي من قريه او ډیر د کلونه عملت لها چې ما مهلت ورکړه دا غیتا وهي ظالمتون او هغه کلی کله زیته کوونکی او معنا دا چې وسیدون کې دا کله زیته کوونکی ثم اخذتها بما راونی وغه کله ویلی المصير او ما ته درا ګرځیدل د مخلوق قل یا ایها الناس هو ای خلقو انما انا لكم نذير مبين یقینا زستاس د پاره يرون کې مخکارا فالذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړل دي عمل نه کړی دي نیک لهم مغفرة ورزق کریم د دوی لپاره بخشش ته او خوراک پیدامن والذین سعوا فی آیاتنا او هغه کسان چې کوشش کوي په آیاتونو کې معاجزین مقابله کوونکي اولئک اصحاب الجحیم دغه دی جهنم والا وما ارسلنا من قبلك من رسول الا اذا ولا نبی یو مسله چې نبی او رسول مینس کې سفر د لغت په لحاظ باندې رسول ولیکي استاذ کا انبیاء علیهم السلام ته رسولان په دی وجوي چاغه د الله د خوانه را لګل شوی دی خلق ته چاغوي ته دعوت ورکی او د الله را لګلی وحی د الله را لګل دین هغه ته ورسول نبی د ایمان د په معنا د خبر ورکولو نبی تر نبی دی وجنوي چې هغه د هغه خبرو چې الله ری لګلې دا هغه خبر خلکو ته ورکړي په شرع کې د نبی او د رسول ترمنځ فرق ما بار بار ویل لري چې رسول هغه چې نوې کتاب ورسروي او د الله د خوان هغه ته کتاب ورکړل شوی وي یا په دې طریقه باندې چې سوچا نوې کتاب وتراولېږي یا د بل نبی کتاب هغه تواله کې چې دا خلق ته ورسوا نو دې تبه وای رسول او چې نوې کتاب ورسره نوي نو بیا هغه ته سوي نبی او یا عام د دین چې نوې ورسره یو کو نبی نبی ورته وای په دې معنا باندې رسول خاص ته نبی عام دی دا خود دې ګټ کی راضی چې وای من رسول ولا نبی پات شو د دې آیات متعلق خلق کیسې کوي یاد وساتئ د بنی اسرائیل واقعات بنی اسرائیل خبرې چې موږ ترا نقل شي حدیث کې دا غي درې صورتونه دی یو دا غینا کچرتا غ واقعات د سیوی چې زمنګ د شریعت سره زمنګ د آسمانی کتاب سره زمنګ د رسول د هدایت سره برابر وي هغه خو بشک بیان کوي دا غي خلاف مکول دیم هغه چې زمنګ د قران او د حدیث نه خلاف وي هغه به علی الیقین ردول شي هغه باندې به اعتماد او باور بالکل نشي کولای هغه به د شرک په شانتا د کفر په شانتا څنګه چاغره دولې شي د سبدا خبر دی یو د سیدی چاغه نه زمنګ د شریعت خلاف دی او نه موافق دی شریعت کې نه داغه رد راغله دی او نه داغه اثبات راغله دی دغه سي متعلق مبارکه حدیث کې راځي لا تصدقوه ولا تکذبوه داغه متصدیق کوي هم داغه تکذیب کوي پرې دا صرفي د عبرت په شکل کې څوک پیش کول شي نور د دې نه مزید کې دغه نشي کول دا د بنی اسرائیل د خبره دا خبره مې دی پر راخسته ده بعض خلک دلته وای الله دې ورته هدایت وکي او بعض خلکو کتابونه په ډک کوي
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي یو ځل د ځلو نبی علیہ السلام وایي دا تمنا وکړه نعوذ بالله نعوذ بالله او دا ځکه په وضاحت سره ویم چې دا بعض خلک په عقیده لري چې دا عقیده ته لري شي مزید بحث کې پدی باندې څو غواړي مولانا غور رحمان صاحب کتاب دی تفهیم المسائل باغې کې پدی باندې پورا بحث کړی دی پورا وای نبی علیہ السلام یو ځل پړه کې دا رااله دا تمنا یې وکړه چې کش کی نن په ما باندې داسې یو وحی راشي چې دا غي په وجه باندې دا مراور خلق دا خفه خلق دا زمانه بیزار او جدا خلق دا پیرانیز دي شي یو شکل د سی بیانې او بل شکل د سی بیانې چې یاره نن په ما باندې داسې کوم یو وحی را نشي چې دا غي په وجه باندې دا خلق زمانه نورم لري لاړ شي نو جبريل امین را ولګید الله را ولګو سورۃ النجم ولا ورک سورۃ النجم نبی علیہ السلام یاد کو به روست خلق توای نو چې کله دې زه تر اورسید نعوذ بالله افرایتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى نو وی داغه په خلبانی یو قول داده دا خو هغه خلق دي چې سوچه کافر دي او دیم لشانتی ادب کړه دې لګي خیال ساتلې دي چې شیطان خپل आवाज د आवाज د پیغمبر سره مشابه کو او ویل تلک العرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى دا غټ غټ مرغان دي چې د دې د سفارش امید کړي شي وی دا چې مشرکان واوري هغه موږ نور څه غواړو موږ هم دا عقیده ده چې دا سکول نشي خو صرف سفارش کې خدای ومانه نو چې کله صورت ختم شو د صورت په اخر کې نبی علیہ السلام صحابه سجده وکړه کافر مسره وکړه سوا د ولیدنا چې هغه و یو موټه خاور راوښتله او هغه تندې پوری ونی ولا مال د لپاره ما د پردا کفایت کوي دا قصه خلق کوي کدی باندې سړی عقیده و ساتي نعوذ بالله تمام قران شک شو تمام قران د شک نه ډک شو به په وحی باندې اعتماد ختم شو به کې یو سړی د دې قران په باره کې نعوذ بالله دا عقیده ساتي چې دا د الله کتاب نه دی نو به داغه پر الله اخلاص نو وای کله چې بیا جبرئیل امین داغه نبی علیہ السلام ورته تکرار کاوه چې دې تراوره سیدو به دخلن راو خطل چې تلک العرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى جبريل ته دا تمانه دی ویل نو پس تاکین نبی علیہ السلام حیران شو دا مسو کړ ما په الله منځ خبره وته نو الله دا یا داغه تسلی لپاره راولې اوس داغه معنا ده چې دا وګورئ الله پیغمبر ته تسلی ورکړي وما ارسلنا من قبلك من رسول ندر علیګلې منګه ستانه مخکی هیڅ یو رسول نه نبی الا اذا تمنا مگر کله چې هغه ارزو وکړه لکه مخکی ما تاسو ویل چې دوی نبی علیہ السلام دا ارزو وکړه چې نن په محمد کوم صورت را نشي یا د صورت راشي دغه باندې ما تن لري خلق څه را نږدې شي نو الا اذا تمنا کله چې ارزو وکړه القى الشیطان فی امنیته وابچول شیطان پاغه امیدونو داغی کی او په ارزوګانو داغی کی خپل خبره نو بیا فینسخ الله لری بکړي الله هغه خبره چې شیطان با چولې وي ثم يحكم الله آیاته خدا سوچا د کفر خبرې دي اسلام نه سره په بحث کې په دې څوک عقیده وساتي اصلي خبره ده دو توجیه دي دوا یو د عبد الله بن عباس رضی الله عنه خبره ده هغه وی اذا حدثا کله چې نبی اذا حدثا کله چې نبی علیہ السلام خبره وکړه داغه خبره نه رسو با د خلکو په ژوند کې شوبې او شکونه پیدا شو
نو پس تاغې نه به الله رب العزت هغه شکونه او شبهې داغې نه لرې کړي او محکم آیاتونه به راولېږل. مثال په تور باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم به خبره وکړه شیطان که انسی به او که جنی به هغه به راولګېدو خلکو پړونو کې به او خلکو په ذهنونو کې به دا ور پیچکاری کړه چې دا خو ساحر دی، دا خو جادوګر دی، دا چې د کاهن دی، دا شاعر دی، دا ساتیر الاولین دی. عبد الله بن عباس رضی الله عنه دا معنا کړ. دین علاوه نور صحابه، دین علاوه نور د امت خلق هغه تمنا کوي معنا کوي اذا قرأ کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یا پیغمبر لستل وکړو نو قران کې دوه قسم آیاتونه دي، یو دي محکمات بل دي متشابهات. هغه به متشابهات ولستل نو د متشابهات په وجه به د خلکو په ذهنو کې شکونه پیدا شو. لکه مثال په تور باندې دا یوازې د هغه زمانه خبره ته نه کوم کې دې شي د تیرو کلونو کوم شاګردان ناس وي نحن خلقناكم ونحن خلقناكم یا الله نحن نزلنا ذکر ارز دې کې تعبیر په نحنو باندې کړی دی. نو اما زه د جن پاسې دما دو درې کسان د گاڑی پوری ما مخې لراله نو ما ته دا نحنو خو جمع ده نو معلومیږي دا چالي هډیر دي انداس نه چې هغه به دغه عقیده وا په مقصد دا و چې د دې شک د لري کولو طریقه به صحیح نو چې هر کله د یو مسلمان په ذهن کې دا مسلې را پیدا کیږي نو چې غیر مسلمي داغه په ذهن کې خود را پیدا کیږي او دا ورته څوک پیچکاری کوي شیطان. نو ثم يحكم الله آیاته الله محکم آیات را ولېږي قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. دا صحیح ترجمه دي دا دعا او دا نور اس قصیدی اسرائیلیات دي په کار دا چې په دغه باندې تیر نه وځي. وما ارسلنا من قبلك ندل گله منستانه مخکې من رسول سوګ رسول نه نبی الا اذا تمنا مگر کله بچ اغا بیانو کې قرأت به او تمنا په معنا د قرأت باندې په لغت کې تمنا په دې معنا باندې ډېر زیات راغلی. تمنا کتاب الله اول ليله فاول د شپې کې دا الله کتاب ولسته او په اخر د شپې کې د بر سره مخامخ شو. مگر کله بچ اغا قرأت وک نو وا بچول شیطان شک او شبهه فی امنیته په وخت د بیان داغه کې فینسخ الله ما یلقي الشیطان نو لری بکر الله هغه وسوسه او شوبې چا چولې به شیطان د خلق په ذهنونو کې ثم يحكم الله آیاته بیا به مضبوط کړ الله خپل آیاتونه محکماتونه براولېګل. والله علیم حکیم الله په دې حکمت والا لیجعل ما یلقي الشیطان د دې لپاره چې وګرځي هغه وسوسه چا چولې د شیطان فتنه للذین فی قلوبهم مرض فتنه ازمیخ فتنه امتحان دا کسان لپاره چې دا غي پرونه کې بیماری ده والقاسیه قلوبهم او د پاره د سخزړو وان الظالمین لفی شقاق بعید او یقینا ظالمان خامخا په مخالفت درې کې د حق نه وليعلم الذين اوتوا العلم او بل د دې لپاره چې پوښا کسان چې ورکړل شوی دا غي علم مراتنا علما د بنی اسرائیل او د اهلی کتابو انه الحق من ربک چې دا حق د استاد رب لخوانه فیؤمنو به نو پس ایمان راوړي پاکي باندې فیؤمنو دغه مخ ایمان شته رسته الله وی وليعلم الذين اوتوا العلم دا معلومی چې هغه ته ایمان ورکړل شوی دی نو دلته فیؤمنو به من مراد زیادت ایمان دی فیؤمنو به ایمان داری پاگی باندې معنا ایمان ولا نورم زیات کی فتخبت له قلوبهم نعاجز شي اغتا چاته الله تزونه دوی وان الله الهادي الذين امنوا او بشک الله هدایت کوونکی دا کسان د ایمان ولادي الى صراط مستقیم دا غلار نیغي ولا يزال الذين كفروا او همیشه دا کسان چې کفر کړي په میتن په شک کې من حضور قران نه حتا تاتيهم ساعه تر دې چې راشه او ته قیامت بغتتن ناصفه او یاتی او عذاب یوم عقیم یا راشد ته عذاب د ورځې به خیره
عذاب د ورځې شړلې الملک یومئذ لله اختیار باچای په دغه ورځ خاص الله د پاره ده ننم باچای خاص الله لره ده خدن په کې داویدار شته څوک یې په کې ملک باچای مسوګ حال تابع څوک دیو کور دعوت نشي کولای چې دې کور باچای ما يحكم بينهم فیصله وکي الله په مابین دوی کې فالذین آمنوا کسان چې ایمان اورل عمل نه کړی فی جنات النعیم په باغونو نعمتونه کې وای والذین کفروا او کسان چې کفر کوي وکذبوا بیااتنا او تکذیب کړی د آیاتونو زمون فاولئک لهم عذاب مهین مدا کسان د پاره عذاب سپکون کې والذین او دوی هغه کسان دي هاجروا فی سبیل الله چې هجرت کړی د الله په لار کې ثم قتلوا به وجل شوی دي او ماتو یا مړ دي په خپل مرباره لا يرزقنهم الله نو خامخا رزق ورکړي ته الله رزقا حسنا خوراک استا جنت کې وان الله له خير الرازقين او یقینا الله خامخا دې ورد رزق ورکون کنا ليدخلنهم خامخا نو باسي الله دوی لرا مدخلن داس زید نو توتا يرزونه چې خو خید یا غیلرا وان الله العليم حليم او یقینا الله خامخا په هغه صابر ذات ذالک دا کارم د سیده ومن عاقب هغه چا چې سزا واخستله بدلا واخستله به مسلمان عاقبه او مثل دا چې تکلیف ورکړل شی ودتا پاګې باندې ثم بغي علی به زیاته وکړ شو پاګې باندې لا ينصرنه الله مخامخ امداد وکړي د الله ان الله لعفو غفور یقینا الله خامخا فكون کې دې بخون کې ذالک دا حقیقت ته او دا په دی وجہ بان الله یولج الليل فی النهار چې بشک الله نباس شپه پورز کی او نواس ورځ پشپه کی وان الله سمیع علیم بصیر او بشک الله اوریدونکو ویریدونکو ذالک دا په دی وجہ بان الله هو الحق چې بشک الله حق دی معنی حق دی الوهیت تاغو وانما يدعونا او بشک هغه چې دوی را بلی سوا د الله نه او بندگی کوي دوی سوا د الله نه هو الباطل هغه سره باطل برباد وان الله هو العلی الکبیر او بشک الله دې ډیر اوچت او ډیر لوی الم تر تنګوري ان الله انزل من السماء ماء چې بشک الله را ورئی د برنا باران را کوزئی د برنا وب فتصبح الارض مخضرا نو وګرځي زمکه تکشنا ان الله لطیف خبیر یقینا الله دې مهربان او خبردار دغه سي الله رب العزت دا وچ زمکه تکشنا کله هم دغه نه باید عبرت واخلئ چې دغه سي الله رب العزت د قبرون نه را پاسي له ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله په اختیار کې دي چې په اسمانو کې دي چې په ځمکه کې دي و ان الله له الغنی الحمید او بشک الله دې به حاجته صفت کړی شوی علم تر تنګوري ان الله بشک الله سخر لكم ما فی الارض پکار چې ول استاسو لپاره چې په ځمکه کې دي والفلک او کشتی تجری فی البحر بامره دا چلیږي په سمندر کې د الله په حکم و یمسک السماء او د دې د مسله ما په صورتي انبیاء کې سرخه وچړله و یمسک السماء او ساتلې د اسمان ان تقع علی الارض د دینه چې را پریوزي پس مکه باندې الا باذنه مگر د الله په حکم ان الله بالناس لرؤوف الرحیم یقینا الله په خلق باندې مینا کون کې د مهربان او هو الذی الله غذات احیاکم چې تاسو جن لیکړي ثم یمیتکم د جون معنا دا ده د نش نشته کړلې ثم یمیتکم به مړ کی تاسو ثم یحییکم به ژوند کی تاسو لرا ان الانسان لکفور یقینا انسان خامخاده ناشکرا لكل امه د هر امت لپاره جعلنا غرزول دي منګه من سکان طریقې د چا د عبادت یا من سکان زینه د عبادت هم ناسکوه چې دوی چلیږي پاغي باندې فلا ينازعنك نو جګړه دیونه کې د تاسرا پدې فلا ينازعنك نو جګړه دیونه کې دوی د تاسرا فل امر په دین کې ودعو الى ربك او رابللك وخپل ربتا انك على هدى مستقيم یقینا ته په هدایت
برابر باندې وي او په هدایت نیغ باندې وي. وان جادلوکا او کدی جګړه کوي لتا سره فقل الله اعلم بما تعملون ورته وایا الله خپو دې پاغه سبان چې تاسو کوي. الله يحكم بينكم الله فیصله کوي تاسو منځ کې په ورځ د قیامت فيما كنتم فيه تختلفون فاغه مسلو کې چې وي تاسو په کې اختلاف کوونکی. علم تعلم تنفي ان الله يعلم ما في السماء والارض چې بشک الله په پاغه باندې پاسمانو کې لازمکه کړي. ان ذلك في کتاب یقینا دا ټول په لوح محفوظ کړي دا الله په علم کړي. ان ذلك على الله يسير یقینا دا کار دی په الله باندې آسان. ويعبدون من دون الله بندگی کوي دوی سوا د الله نه ما د هغه چا لم ينزل به سلطانا چې ندر علی الله په بندګۍ دا باندې کوم دلیل. وما ليس لهم به علم او د هغه چا چې نشته د دوی لپاره پاغي باندې سپوها چا دی سکولې شي نشي کولای سرنو ته دې پتم نه لګيږي. وما للظالمین من نصير نشته د ظالمانو لپاره څوک امداد کوونکی. واذا تتلى عليهم کله چې لستل شي په دوی باندې آیاتونه زمونږه بینات واضح تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر معلومه به په مخونو دا کسانو کې چې کافران دي المنکر خفغان دا لوی نه خدا مسله وچړه د مجمع ته ګوره پته لګیږي چې دې مسلې په نسبت باندې د خلکو د سامعینو نظریات سړي داغه فورا سړي ته اندازه لګیږي سره چې چا باندې کوم مسله بوشي تندې براتریو کی مخ به وران شي کوشش وکړي چې په څه طریقه د مجمع نه پاسه او چې څوک دا مسلې سره واقفي معلومه ورته هغه خوشاله شي چې خلکو ته حق بیان شي. تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر یکادون نزدی وی دوی یستون بالذین یتلون علیهم آیاتنا چې حملو کی ورپریوزی په هغه کسانو باندې چې لوري په دې باندې زموږ آیاتونه. قل افنبئکم تعالی په دې غوسه درځي راشه زدل ته خبر شي وخه. قل ته وایا آیا پس خبر کما تاسو بشر من ذالکم پډیر ناکار باندې لدغه نه چې دا کوم تاسو ته بدخکاری د دینه تر ډیر ناکار وخه. النار اغور دی النار اغور وعده الله الذين كفروا لوز کړه دی ور الله کسانو سچ کفر کړه دی وبئس المصير او ناکار زیاده ورزیدو دغه ور. یا ایها الناس دوسرا شی الله یو مثال بیانوي یو سمع ده یو استماع ده. سمع عام ده که په توجه باندې واوري که بغیر توجه نه واوري. یو د استماع په توجه باندې اوریدو توای. مقصد دا قران دا دی زدر ته مثال بیانوم خو ال خلقو سرسری مګنی د زړه په غوګونه واوري خپ په توجه باندې واوري. د دې د پاره چې تاسو اصلاح وشي دینه بغیر اصلاح نه کیږي. زما کندي خټکو پلته ورسېګم اکثر چې زګورم هغه د مهاجرینو خزیزه کبورقي معلومي او دغه زیارت ته ورننوزي داسې تعویږي لکه سړی چې بیت الله نه طواف کوي. نی خاوند دومره موده په هجرت کې تیر کړه نی خاوند سړی بچی شو چې د خپل خزر دینه منه کی او نه د خزر چرته د سړی لور شولا چې د دې مصیبت نه ځان خلاص کی. بیت الله نه طواف خاص دغه خصوصیت ته دا بنه د قبر نه کیږي دا بنه د کانو نه کیږي دا بنه د مسجد نبوی نه کیږي دا یوازې د بیت الله خصوصیت ته. لاړ شي وی ګوره قبل پرون یو مرګره بیرونی غش لراغه سړی ایران شي که سوای به تبلیغ مخالف دی کني وای سړی طبيعت خراب شي نو د الله په صفات راولګي د حقیقت دا او چې خ انداز کې نقشه پیش کړه. ورس تفسیرات وګوري د اصحاب بابا ده کنه خلق د برکت ته وجنه حالت ورځي نو الله ټول خبره مخکې باندې یو ټکی خبره
نو ځینې وخت کې وړه خبره د خولې نه وځي خو د هغې بدبویي دومره زیاته وي دومره چې ټوله فضا خرابه کړي. په دې وجه باندې الله وایي دا مثال په غور واورئ. یا ایها الناس، او دا دومره عام خطاب دی چې ما تاسو ته ویلو یا ایها الذین آمنو قل یا ایها الکافرون، دا خصوصي خطابونه دي. یا اهل الكتاب، خدا دسی خطاب دی، کتابیم پکې دی، مؤمنم پکې دی، او دارنګي کافرم پکې دی، او هندوم پکې دی، چینایم پکې دی، روسیم پکې دی، امریکایم پکې دی، او انګریزم پکې دی. یا ایها الناس ضرب مثل، بیانون شي مثال، فاستمعوا له، په غور سره واورئ هغې لره، ښه په توجه سره واورئ هغې لره. ان الذين، ګورئ ان الذين، په الذين سره په یاو په نون سره په وو په نون سره، دا د غیر ذوی العقول لپاره نه استعمالیږي، دا د ذوی العقول لپاره استعمالیږي. ان الذين تدعون، بشک هغه کسان چې تاسو را بلئ، تاسو ورته وازونه کوي، تاسو ورته راورسیږي را مدد شوای، من دون الله، سوا د الله نه، لن يخلقوا ذبابا، هیڅ چر نشي پیدا کولی یو مچ. لن راو، لن کې د نحویانو اختلاف دی چې دا د تعبید د پاره دی که تاکید د پاره دی. راجح قول دا دی چې دا د تعبید د پاره دی، ټول عمر کې دا کار نشي کولی. لن یخلقوا ذبابا، هیڅ چر نشي پیدا کولی یو مچ، یو مچ الله وی نشي پیدا کولی. او په دې ټولو شیانو کې الله رب العزت انتخاب د مچ وکړ، ماشه یاد نه کړ، مچۍ یاد نه کړله، نور شیزونه خره او غیا یاد نه کړ، خبره راغله مچ ته. د هغې وجه دا ده چې په ټولو حیواناتو کې چې اندامونه او اعضا کم دی هغه مچ دی. دا ټول حیوانات و چې کور ته لاړې غوا او چلی او دا شي نه وګورئ، هغې په سترګو باندې باڼه وي داسې لکه زموږ ستاسو په سترګو باندې دي. بهر نه چې کوم ضرري شی راځي دا باڼه یې بېرته دفع کوي داسې. خو مچ دا شی نه لري. نو مچ د دې دپاره چې زما سترګې ته څه شی راونه رسېږي چې سترګه مې په خرابه شي، او بیا پکې چېرته لیزر دپاره دغه ګورم چې څوک پکې غمې راته کېږي، نو یګرانه خبره ده. نو د هغې نه ځان په عذابوي، داسې لګېږي داسې، ځکه پیسې ورسره نشته، لیزر دغه ډېرې ګرانې دي، غمې ډېر ګران دي، نو داسې لګېږي چې دې سترګې مې شی ور نه شي. نو دا باڼه نه لري. ماشه هغه باڼم لري او د هغه خپې هم زیاتې دي. د آتي 4 خپې دي، د ماشه 6 خپې دي. نو الله ماشه مچ په دې وجه یاد کړ چې د اندامونه کم دي، دا نشي پیدا کولی چې اندامونه ډېر دي، هغه به څنګه پیدا کړي. د هغې نه علاوه دا مچ په دې وجه دی تاسو د زیارتونو ته ورشئ، ټول پکې منجاوران چې ناست دي، د چا لاس نه وي، د چا سترګه کاڼۍ وي، څوک په غوږونو کوڼ وي، د چا خپه نه وي، ټول هغه مات ګوډ خلک پکې راجمع شوي وي. د مزدورۍ نه وي، بس د خېټې څربول دپاره هلته ناست دي. یا چا ښځه پریښي، هلته تللی زیارت کې منجاور جوړ شوی، ډېر دغسې دي ښځې پریښي دي، د هغوی حقوق نشي ادا کولی، بېغیرته لاړ شي په زیارت کې منجاور شي، نه ورته مونځ یادي، نه ورته دعاګانې یادي، نه ورته دعای قنوت یادي، هېڅ شی ورته یاد نه، هلته ناست دي بوتل، نه ولا دم ورځي، یوازې ټکي به خلکو شپ شپ کوي، سړی ورته حیران شي. نو الله فرمایي لن یخلقوا ذبابا، ای منجاورانو پوه شئ، دوی یو مچ هم نشي پیدا کولی. اول ته ورته ناست یې خپه دې نشته درد کې کنه، ته ورته ناست یې سترګه دې نشته پوره دي کې کنه. لن یخلقوا ذبابا، یو مچ نشي پیدا کولی. ولو اجتمعوا لها، دا د یو شبي جواب کوي. مچ ځکه نشي پیدا کولی چې مچ خېټه لري، مچ خپې لري، مچ سر لري، نو یو سړی به څنګه دا ټول پوره کړي؟ الله یې ولو اجتمعوا، ټول سره جمع شوي، ټول را جمع شوي او تقسیم یې کوي. یو وایي زه سر پیدا کوم، بل دی وایي زه به خېټه پیدا کړم، بل وایي زه به خپې وله پیدا کړم. الله وایي نشي پیدا کولی. ولو اجتمعوا له. اوس اخوا پسې وایي فاستمعوا، ورته ویلې غور سره واورئ. وان یسلبهم الذباب شیئا،
او کچری او تختی د دوی نه مچ شي لا یستنقذوه منه اغت نشي خلاصوله ورکا ټوپک ولا لاس کې ورکا کوتک ولا لاس کې ورکا دې نرشي چې هغه مړی لا قبر لا او هغه بوت له چا خواګرا ولډي او دې پکېلی او هغه نه د څه په خلاف پنجو کې واخلې دې تخلاص کړه والله کاغم تخلاص کی هغه نشي خلاصو لا يستنقذوه منه الله به نشي خلاصو ضعف الطالب والمطلوب زمونږ استاد په خیال کې طالب او مطلوب طالب دا سوال کوونکی او مطلوب هغه مړی خو د قران اصطلاح دا نه ده قران وای طالب دې دا مړی او مطلوب دې مچو طالب څوک دی مړی او مطلوب مچ شي تختولې دې مړی ورپسې دې اخلاصي نو طالب څوک شو مطلوب څوک شو مړی طالب شو او دارنګي مچ مطلوب شو د قران مقصد دغه د ضعف الطالب والمطلوب مچ دې مطلوب زکه شی تختولې دي او معبود هغه طالب اخلاصي الله فرمای هغه کمزور دی شړې نه شوړې لکه شاندې به څه اوچت کړي او دیم کمزور دی هغه لږ د اخلاصوله چې لکه پهلوان مو ته کې ډېر الوا بدن سره واخلي کنه مچ کو ته ډېر نه چې خپل شي به ټوټه به اخستې نو هغه کمزور دی ډېر نه شي اخستله او دیم کمزور دی هغه لږ د اخلاصوله ضعف الطالب والمطلوب الله فرمای غختون کم کمزوره او چې چا نه غواړي هم کمزوره طالبم کمزوره مطلوبم کمزوره ما قدر الله نتیجه راوي اسلام ما قدر الله د دومره مثالونو باوجود به خلک زیاده غوښنه توافونه کوي ته غواړي ما قدر الله حق قدره دوی تعظیم نکد الله لایق تعظیم ان الله لقوی عزیز هغه کمزوري دي هغه دواړه کمزوري دي قوي څوک دی ان الله لقوی عزیز قوي پرېګوي کمزوري په روان دي عزیز پرېګوي غیر عزیز په روان دي شاکوټ کې زه یو مقبره ته لاړم کوټه چت په پروت تر کوټه چې زه ورننه تل په مې کوړه زاګو په کې ځوړم دا وړه راوته ما مقبره کې یو کس ولید هغه ته اشاره وکړه مالله شه چراغ نماو تل چې د قبر کې زنګو ده او جی مالدا ولی ودا چې چا بچی نه کیږي نوراش دا زنګو وزګي بچی کیږي مال ته شجر زنګو باندې ویلاو نو مال ودا ودونه سره کوي فرازي دا څنګه وای کړ سړی راځي جو سوکو خدای میړونه کیو سړی د خدونه کی دا زنګو تاسو وزنګ ویرالي وړي کړ واقع مخلو سړی حیران دریان شي کنه بس دې عقل ته الله خسته دې شعور ته الله خسته دې زنګو په زنګولو باندې بچي غواړي ای ما قدر الله حق قدره تعظیم نکدوی د الله مناسب تعظیم ان الله لقوی عزیز بشک الله خامخا دې طاقتور زورور الله یستفی من الملائکه رسلا الله ورکی د ملائکه استازی ومن الناس او د خلقنا ان الله سمیع بصیر بشک الله اوریدونکې دی لیدونکې یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم کویګ الله پاغه سبا چې د دې په مخ کې دي معنا کم حالات چې مخ کې را روان دي پاغیم خبر دی چې هغه حالات د قیامت و ما خلفهم او هغه چې رسل د دین دی دنیا کې او چا د دې عکس کړي دي ما بین ایدیهم هغه حالات چې دنیا کې دي خلفهم چې آخرت کې دي و الى الله ترجع الامور خاص الله ته واپس کولې شټول کارونه یا ایه الذین آمنوا ای ایمان والو رکوع کې سجده وکي او اعبدوا ربکم بندگی وکي در رب تاسو دلته دا دویمه سجده ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا نه مانی د دې په ځای باندې سورۃ الصافات کې مانی او امام سعد کې ما او امام شافعی رحمت الله علیه هغه دا سجده مانی هغه نه مانی د دوالو په نسبت سوار لستی
وفعل الخير او کوي نیکی لعلکم تفلحون دې په تاسو کامیاب شئ وجاهدوا فی الله جهاد وکي په لار د الله کې حق جهاده لایق جهاد کول هو اجتباکم دی الله تاسو غره کړی وما جعل علیکم فی الدین من حرج او نه دې ګرځول الله په تاسو باندې په دین کې څه تنگسیا ملت ابيکم تابع شي د ملت پلار تاسو چې ابراهیم علی السلام دی هو سماکم المسلمین دی الله نومي خیر تاسو ته د مسلمانانو من قبل مخکې د قران نه وفي هذا په دې قران کې ليكون الرسول شهيدا عليكم د دې لپاره چې شي پیغمبر گواه په تاسو باندې وتكونوا شهداء على الناس او تاسو شي گواه په خلکو باندې قیامت کې فاقيموا الصلاه پابندي سره کوي ټول منځونه ورکوي زکات واعتصموا بالله منګولې ولګوي د الله په دین باندې هو مولاکم دا الله مددگار دی تاسو فنعم المولا ونعم النصير خمددگار دی الله او خیمداد کوونکی دی الله